زه تاسو ته ډېر یو اسانه عمل ښیم، ډېر اسانه عمل، ډېر په اسانۍ سره کېږي، هېڅ سختي نه غواړي. خو که دا عمل څوک وکړي داسې ده لکه دی چې شپه الله ته په تهجدو کې تېره کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی داسې دی چې کاری دی او کسبي دی، په ترمذي شریف کې حدیث دی. یا یو سړی طالب العلم دی، هغه پوهیږي چې زه د شپې الله ته نشم راپاڅېدلی، نو هغه دی د ویترو نه مخکې فلیرکع رکعتین، 2 رکعته مونځ دی د الله د رضا دپاره وکړي. 2 رکعته 2 رکعته څومره وخت اخلي؟ هېڅ زما او ستا هېڅ وخت نه اخلي. نبی علیه السلام فرمایي 2 رکعته مونځ دی وکړي، د ویترو نه مخکې دا 2 رکعته کول افضل دی، بهتر دی. نبی علیه السلام فرمایي که د ویترو نه بعد هم کوي څوک کولی شي، خو د ویترو نه مخکې افضل او بهتر دی. که 2 رکعته مونځ چا وکړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ده لکه دی چې دغه شپه الله ته په تهجدو تېره کړي. په 3 او 4 منټو باندې الله د تهجدو اجر او ثواب ما او تا ته راکوي. ما او تا چې نه کوو دا زما او ستا تقصیر او کوتاهي ده.